ترمیم تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي شبس هغه تعاملات ویل کیږي چې هغه څه کوي تودوخه آزاده کی انرژي آزاده کی یا هغه تعاملات چې هغه فعالون کی انرژي نظر آزاده شوی انرژي ته کم وي یا آزاده شوی څه شبس زیات ډیر کم تودوخه یا کم انرژي سره تعامل فعالیږي او زیات تودوخه تولیدوي چې دغه تجربه لپاره موږ او تاسو نن ورځ لپاره اړتیا وړ سامانات او مواد شو یو فورسپس ته یا نیون کې ورته کیږي بل کټر یا چاقو او بل په پټریش کې مګنیزیم دی مګنیزیم فلز دی او همدا رقم بل چې شو سیګریټ لیټر او د اور د لپاره سرچینه چا غاز ډبه ده راځو موږ او تاسو پروسیجر سره ډول کوو شابه یو اندازه د مګنیزیم فلز راخلو او د چش په واسطه باندې کټ کاو شابه د کټر په واسطه باندې کټ کاو دا د مګنیزیم فلز دی او یا د چاقو په واسطه باندې کټ کیږي ځکه فلزات دا خاصیت لري چې نرم وي شاوس دومره کلک نه وسی خو اوس راځو موږ او تاسو دلته ګوري یو خو تاسو اوس منو دا شنه ګوري تاسو دا وای چې هغه فلز دی هغه فلزونه لیژونه نه اکثره شادي شابه لیژونه دي لکه موږ او تاسو چې یو شابه لکه کټاری نه جوړیږي سره شو هغه موږ او تاسو سره چې دی خپل تیلیاج شابه چې کلک دي دا راخول د پورسه په واسطه باندې دا نیسو ځکه چې دا ډېر د لمبې سره مخامخ ته ډېر انرژي تولیدوي په نتیجه کې چې کم مواد پاتې کېږي د یوریا په ډول باندې پاتې کېږي یا سپین رنګه ماده هغه موږ او تاسو سره مګنیزیم اکساید شابه چې شابه او تودوخه د اور د لمبې په ډول باندې انرژي چې کې شابه آزاده شابه نو لومړی دا تاسو په پروسس کې تیار باندې یا نیسه شابه د دې وروسته غازابات چې کوي شابه پورسس واسطه نشو ځکه چې موږ او تاسو ونه سوځي کنه پورسس واسطه باندې کلک داري سي د دې وروسته دا ورته سي ډیر کم تودوخه څنګه ورته ورسي دا تعامل شروع کیږي خو ول آزاد شوی انرژي به څه ده شمس زیاده ګوري بس دا تعامل نور شروع شو ګور ډیر کم تودوخه سره تعامل شروع شو کوم څګور د انرژي دا موږ او تاسو سره لاندې چې کوم تولیدېږي دا سپین رنګ او کوم ماده چې موږ او تاسو سره مګنیزیم اکساید ورو تیزیږي دا موږ او تاسو سره خپل مګنیزیم اکساید دی ښه دا موږ او تاسو سره تعامل دغه چې موږ او تاسو سره خپل د سپین رنګ باندې کوم ماده دا موږ او تاسو سره اوس مګنیزیم اکساید دی دې ته غیر رجعي تعامل هم ورګي غیر رجعي په دې معنی چې دې نه موږ او تاسو نشو کولای بیرته اکسیجن او جواب بل څه لا سره ورو شابه مګنیزیم لا سره